او بخښونکي خدای په نامه خوږو ماشومانو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. زه غواړم تاسو ته د کتاب په باره کې یو ښکلی شعر وړاندې کړم. کتاب نوم زما کتاب دی، تا ته مې خطاب دی، زه ستا ښه اشنا یم، تا ته کیسې وایم، زه ستا ښه اشنا یم، تا ته کیسې وایم. څومره ښې کیسې لرم، شاتونه خوږې لرم، مشق د لیکلو یم، هم د لوستلو یم. پام مې په ساتلو کړه، په پاڼو اړولو کړه، پاک مې له ګردونو کړه، پام مې په رسمونو کړه. ښکلی مې ارباب دی، نوم زما کتاب دی. څومره ښایسته شعر و، ارواښاد محمد عثمان نژند لیکلی و. موږ باید خپل د کتاب په ساتلو کې ډېره پام وکړو، د ګردونو ځای پاک وساتو، په رسمونو یې پام وکړو، په پاڼه چې موږ اړوو په هغو باندې باید پام وکړو چې ونه شکېږي. تر بلې خپرونې د خدای په امان ښې چارې.